سلامونه مې واخلئ، زه یم سمیع الله ستانکزی او تاسو ګورئ سمیع الله آفیشل فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل. دوستانو په ژوند کې 15 خبرې یاد ساتئ، دا به کله هم تاسو د چا سره نه شیر کوئ، نه به شریکوئ، ځکه چې په هغې کې ستاسو هم نقصان دی او د زیاتره خلکو هم په هغې کې نقصان کیدلی شي. په هغې کې اولنۍ کومه خبره چې ده هغه ستا د کامیابۍ راز دی. د خپلې کامیابۍ راز به د هر انسان سره نه شیر کې، ځکه چې د بعضو خلکو تجربه کم وي، د بعضې خلکو عمر کم وي، بعضې خلک ستا تجربې ته ستا کامیابۍ ته رسایي نشي کولی، او کله چې ته د خپلې کامیابۍ راز د هغه سره شریک کې، نو هغه انسان بیا په هغې باندې د عمل کولو کوشش وکړي چې هغه هم کامیابي ترلاسه کړي، د بده مرغه هغه بیا هغې ته ونه رسي، هغه ناکامه شي. کله هم چې هغه بیا په دغه طریقه په دغه تجربه په کم باندې چې ته کامیاب شوې، که چېرې دا انسان کامیاب شو خو ته به د هغې نه خبر هم نه یې، خو که چېرې هغه ناکام شو په دغه ټیم کې به دی د خپل لاس پتا باندې پاکوي چې د ده د وجې نه د ده سره زه کېناستم پاسېدمه زه ناکامه شوم. نو کوشش کوئ چې د هر چا سره د خپلې کامیابۍ راز نه فاش کوئ. همدغه رنګې دویمه کومه خبره چې دا هغه ستا پریشانی ده، او ظاهره خبره ده چې په نن سبا معاشره کې چې انسان ژوند کوي څه نه څه پریشانی به هغه ته وي، نو خپله پریشانی به کله هم د چا سره نه شیر کوئ. د خپلو پریشانو پارچار خلکو ته مه کوئ چې په ما دا سخته تېرېږي، پرون مې نه وه خوړلې، نن مې نه ده خوړلې، ډېر زیات غریب یم، حالات مې خراب دي. یاد ساتئ که چېرې تاسو خپلې پریشانۍ د خلکو سره شریکوئ، چې کومه ویلي وي ستا، کم قدر خلک ستا کوي، کم عزت خلک ستا کوي، هغه قدر ستا ختمیږي. په معاشره کې تا ته خلک په ښه نظر باندې نه ګوري، او کله چې ته هر ځای کې پریشانیانې بیانې، ستا دوستي ختمېدی شي، ستا رشته داري ختمېدلی شي. نو کوشش کوه چې خپله پریشاني چا سره نه بیانې، او که چېرې ته پارچار کول غواړې نو الله تعالی ته یې وکړه، الله تعالی ته وجاړه، الله تعالی ته خپل فریاد وکړه چې ستا پریشاني حل شي. البته او که چېرې ته داسې کې نو ورځ تر ورځ به ته ذلیله کېږې چې کوم عزت تا ګټلی دی په سختو باندې، د هغې نه به هم ستا خلاصې شي. همدغه رنګې دریم چې کوم دی هغه ستا راتلونکی میشن دی، چې ته په راتلونکي وخت کې څه کول غواړې، ستا نیکسټ موو څه دی، ته څه کول غواړې، ستا نیکسټ راتلونکی قدم څه دی. کله به هم دا د چا سره نه شریکې، که چېرې دا څیزونه تا د چا سره شریک کړل نو خلک تا ته کندي کوي، خلک ستا د نیولو کوشش کوي، خلک ستا ویک کمزوري پوینټ رانیسي، ځکه چې نن سبا حالات داسې روان دي چې زیاتره خلک د خلکو نه سوځي، او کم انسان چې ستا نه سوځي نو یقین وکړه چې هغه ستا دپاره مختلف پلیننګس کوي، نو هغه د خلکو پلیننګس کم چې ستا د نقصان سبب جوړیږي، نو د هغې د وجې نه به ته نیکسټ موو خلکو ته نښې چې ستا راتلونکی منزل څه دی، ته به سبا څه کې، څه سوچ دی ستا، په کومه منصوبه باندې ته کار شروع کول غواړې. دا دریم هم ډېر زیات ضروري. څلورمه خبره ډېره زیاته اهم ده چې هغه ستا د آمدن باره کې ده. کله چې په یو محفل کې تاسو کېنئ نو زیاتره خلک پوښتنه کوي ستا آمدن څومره دی، د میاشتې، د ورځې، د کال. کله هم د چا سره خپل آمدن مه شیر کوئ چې ته څومره پیسې ګټې. فرض که ته خپل آمدن د چا سره شیر کې او ستا آمدن څه وایي په هغه محفل کې د هغه چا نه چې د هغه آمدن کم وي، نو تا په هغه باندې ښه نه لګي، نو هغه مختلف ګمان په تا باندې کوي چې یاره دی به څه روزګار کوي، همیشه دی غلط ګمان په تا باندې کوي، د هغې د وجې نه تا ته ډېر زیات پرابلمز مسایل جوړېږي ستا په معاشره کې، ستا په محفل کې. بله دا که ته آمدن چاته ظاهر کې نو زیاتره خلک به ستا نه توقعات ساتي، څوک به ستا نه څه غواړي، څوک به څه غواړي، څوک به قرض غواړي، نو کیدای شي چې هغه وخت کې هغه ته نشي ترسره کولی، نو دا هم تا ته ډېر زیات مسایل جوړوي په یو محفل کې، ستا په خاندان کې، ستا په یاري دوستۍ کې. او کومه پنځمه خبره چې ده هغه ستاسو کورني مسایل دي. په زیاتره کورونو کې تقریبا ډېر زیات پرابلمز دي، ډېر زیات مسایل دي. زیاتره خلک کینی په یو محفل کې چې ماته په کور کې دا مسله ده، د پلار نه راته پرابلم دی، د مور نه راته پرابلم دی، الله دې داسې حالات د چا په کور کې هم نه راولي د کومونه چې زه دا وخت تېرېږم. که چېرې دا پرابلمز، دا د کور مسایل تاسو د چا سره ډسکس کوئ نو یاد ساتئ په دې کې ستاسو خاندان هم شرمېږي، تاسو هم شرمېږئ، او بیا زیاتره خلک داسې وي چې کورني مسایل په بهرنیو خلکو باندې حل کوي. دا ډېر زیات خطرناک څیز دی. نو کوشش کوئ چې د خپل کور پرابلمز په خپله باندې سالف کوئ. که چېرې د بهر نه تاسو څوک راولئ نو زه تم هم ساتم، امید هم ساتم چې هغه یې له اول سالف کولی نه شي، نور هم هغه مسله تاسو ته اوږدېږي، او ستاسو په علاقه کې، ستاسو په معاشره کې ستاسو خبرې ټولې فاش کېږي چې ستاسو په کور کې څه هم تېرېږي. نو کوشش کوئ چې هغه پرابلمز تاسو په خپله باندې سالف کوئ، نو ستاسو راتلونکی ژوند به هم ښایسته کېږي، او د دې پرابلمز نه امید دی چې الله تعالی به تاسو له بری درکړي.